سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په
تاسو ته به ښکاري چې کله دا ماسته او دا یعنې کله دا غوړي د دې هر څه نه را جدا شي. دغه دی اوس وګورئ غوړي جدا شوي دي د چرګ او د دې نور قورمې نه. شنه دانیا د خوند دپاره تقریبا لږه غونده کې به پکې هم ور واچو او مکس به کړو د 3 نه واخله تر 5 منټو پورې او یو طرف ته به یې کېږدو یعنې قورمه تیاره شوه. اوس به شروع کړو د وریجو کار. 2 لیټره اوبه به راواخلو او ښه به یې وخوټ کړو سره د مالګې. درې ګنټې پس زموږ وریجې دغسې ښکاري ښه اوږدې شوي او جدا جدا ښایسته سپینې. د وریجو نه به دغه اوبه وباسو او د ګرمو اوبو ته یعنې د خوټ کېدلو اوبو ته به یې ور واچو او تقریبا 15% به یې پخې کړو. موږ خو تقریبا 20 منټه خوټ کولی وي خو د هر چا اور او لوښي دیګي مختلف وي نو تاسو کولی شئ چې لږ یې وخوټ کوئ یا ډېر یې وخوټ کوئ د خپل اور په مطابق. نو دلته به تقریبا 1 یا 2 قاشوغې اوبه یعنې لږې غونده کې اوبه راواخلو او په 2 لوښو کې به یې واچو چې د خوراک دا رنګونه پکې مکس کړو. دا یو موږ زیړ رنګ راغستی دی او بل هم نارنجي رنګ. دا تقریبا د وړې قاشوغې 4مه برخه او ښه به یې مکس کړو. وریجې زموږ دغه دی تیارې شوي دي نو د دې نه به دا اوبه وباسو. نو چې تاسو کله دا وریجې په ګوتو وګورئ نو تاسو ته معلومیږي چې دا وریجې څومره تیارې شوي دي. اوس به د ټولو نه مخکې په یو دیګ کې اول به لږې وریجې واچو هغه به دغسې خورې کړو بیا به پرې قورمه ور واچو په سر به بیا وریجې واچو د دغې قورمې بیا به پرې دا قورمه ور واچو او په اخره کې به پرې بیا وریجې ور واچو. قورمه ډېره مزهداره ښکاري. وریجې پرې دغسې خورې کړئ. اوس به پرې هغه رنګ چې کوم موږ مکس کړی و هغه کولی شئ چې تاسو په یو ځای کې هم واچوئ او داسې پرې خور هم کړئ خو دواړه رنګونه به په یو بل په سر نه اچوئ.